السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمن لیدونکو ستړي مشئ پام راړوم د نن ورځې تازه وروستۍ او مهم خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. طالب استازو او ایرانی پلاوی د اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا موافقه وکړه. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې موافقه وکړه. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل له ایرانی پلاوی سره سلا وکړه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د دواړو لوریو جګپوړي پلاوي د اسلام کلا او دوغارون په بندرونو کې د شته ستونزو ارزونه وکړي. همداراز موافقه شوې چې هند ته به د دوغارون چابهار له لارې د افغانستان د تجارتي مالونو او وچې میوې د انتقال د لارو چارو د سنجولو په برخه کې ایرانی لوری لازمي څېړنې او مطالعات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. بانکونه سم فعالیت نه کوي، لوږه په زیاتېدو ده او نړیوالو د یو احتمالي بشري ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی. طالبانو هرات کې د غلا په تور د دوو وژل شویو کسانو مړي په بازار کې وځړول. طالبانو د دوو سړیو مړي چې د غلا په تور وژل شوي وو نن له غرمې وروسته د هرات د اوبو ولسوالۍ په بازار کې ځړولي دي. په هرات کې د طالبانو د والي مرستیال مولوي شیر احمد امار ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه کسان په اوبو ولسوالۍ کې یو کور ته د غلا په نیت ورغلي وو او د کور د مالک لخوا وژل شوي. هغه زیاته کړه چې د دغو تورنو کسانو جسدونه نورو ته د عبرت په خاطر ځړول شوي، خو د خواله رسنیو په عکسونو کې ښکاري چې د درې تنو مړي ځړول شوي دي. تېره اونۍ هم طالبانو په هرات ښار کې د سړي تښتونې په تور د 4 وژل شویو کسانو جسدونه ځړولي وو. افغانستان کې د کورونا 1,6,00,000 ډوزه واکسین ته د زیان ګواښ. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د کورونا 1,6,00,000 ډوزه واکسین ضایع شي که چیرته استفاده ترې ونه شي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ستونزو د مخنیوي لپاره ژمنه کړې ده چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له خپلو همکارانو سره د واکسین لپاره یو کمپاین پیل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په ورته وخت کې ژمنه کړې چې په پروان، لغمان او کاپیسا کې به ډیر ژر نوي لابراتوارونه جوړ کړي او تر دې مخکې په نیمروز او کونړ کې د کورونا د معایناتو لپاره لابراتوارونه جوړ کړي وو. وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې د کووډ-19 ناروغۍ د تشخیص معاینات خورا راکم شوي دي. او وروستی ورزشي خبر مو دا چې د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام لپاره لومړی قطر او بیا امارات ته ځي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اورونو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانېږي. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل 9 تاریخ د اکتوبر به لوبغاړي له پلازمینې کابل څخه قطر ته ځي او له هغه ځایه به متحده عربي اماراتو ته ځي. د کرکټ د نړیوالو شورا له لوري موږ ته پیغام راغی چې زموږ د لوبغاړو ویزې او نور مسایل چمتو شوي دي. د شل اورونو نړیوال جام په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. دا لوبې د اکتوبر په 18مه پیلیږي. افغانستان په بی ګروپ کې له هند، پاکستان او نیوزیلند سره یو ځای شوی دی. په دې نړیوال جام کې د افغانستان لومړی لوبه د اکتوبر په 25مه نیټه ده. درنو لیدونکو مننه چې تر دې مهاله پورې راسره وئ. د نورو تازه او مهم خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.